السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اسف خان یم. تاسو ګورئ پښتون سکیل یوټیوب چینل. هیله کوم چې روغ جوړ خوشحاله به یې. زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو له یو ډېره زبردسته ویډیو راوړې ده. په نننۍ ویډیو کې به راته یو ډېر زبردست سیټینګ ښیم. کله چې تاسو دا ویډیو وګورئ نو که تاسو سره په موبایل کې څومره ایفونه وي هغه به تاسو بل ملګري ته څنګه لیږئ د وټساپ په ذریعه باندې. هغه تاسو سره په خوا کې ناست او که نه نو هغه کوم ایپسونه چې دي تاسو سره په موبایل کې په اسانۍ سره خپل ملګري ته لیږلی شئ. اوس زیاتر ایپسونه تاسو د پلی سټور یا بل براوزر یې د هغې نه را ډاونلوډ کړي نو هغه تاسو څنګه لیږلی شئ، او یا تاسو سره په موبایل کې کوم خپل ایپس دي هغه به تاسو خپل ملګرو ته څنګه لیږئ. ځینې کسان موبایل یې هغه کې ګیلرۍ چې هغه سمه نه وي، زیاتر ګیلرۍ چې هغه په موبایل کې اوس سمه نه راځي په دې نوي موبایلو کې نو هغه تاسو د بل موبایل نه کوم خپله ګیلرۍ چې ده هغه به تاسو په کومه طریقې سره لیږلی شئ بل موبایل ته. په نوې ویډیو کې به داسې یو زبردست سیټینګ ښیم. که ویډیو خوښه شوه نو ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ پښتون سکیل یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا د غنټې نشان باندې هم کلیک واخلئ. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، زموږ ویډیو په طرف د ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو تاسو تر اخره پورې راسره وګورئ نو تاسو به د خپل موبایل نه هر قسم ایپسونه چې ستاسو په موبایل کې هغه خپل بل موبایل ته هم لیږلی شئ، ملګري ته هم لیږلی شئ. نو ډېر ټایم مو نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. په دې کې موږ ته د یو ایپ ضرورت دي. کله چې پلی سټور ته تاسو لاړئ نو په سرچ کې به تاسو ولیکئ FQ کرکټر. یاره ما سره په ریسرچ کې راوغه تاسو به دا ولیکئ نو تاسو سره په اولني سر باندې به تاسو ته دا ایپس راشي. دا اپلیکیشن راغی، دا ما را ډاونلوډ کړی دی. تاسو به د دې ځای څخه دا اپلیکیشن چې دی دا به را ډاونلوډ کړئ. دا چې تاسو را ډاونلوډ کړو دا ما چې تیر دا نشان وکړو نو تاسو به داسې کار وکړئ په دغه اوپن باندې بیا کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې اوپن باندې کلیک واخلئ نو تاسو بیا داسې انټرفیس راځي. د دې انټرفیس نه پس به تاسو داسې کار وکړئ چې کوم اولنی آپشن دی انسټال. تاسو کوم ایپونه په موبایل کې انسټال کړئ د پلی سټور څخه یا د کروم براوزر څخه نو هغه به تاسو سره پر اولني آپشن کې راشي. اوس تاسو سره په موبایل کې کوم خپل ایپسونه وي نو هغه به تاسو سره دا دویم آپشن چې کوم دی سیسټم FEK دا کوم دویم آپشن چې دی نو دا تاسو سره چې په دې موبایل کې څومره ایپسونه کوم خپل د کمپنۍ راغلي هغه هم تاسو بل ملګري ته لیږلی شئ. زه په دې د موبایل کوم خپل ایپسونه چې زه په دې باندې کلیک اخلم پر دویم آپشن باندې. په دې باندې چې کلیک واخلم زما د موبایل ټول کیمرا هر څه چې دي نو هغه یې ما ته راواغسته. نو زه اوس غواړم چې دې نه زه بل ملګري ته په وټساپ باندې څنګه لیږلی شم یو ایپ. نو تاسو به داسې کار وکړئ زه اوس دا یو ایپس لیږم مثلا دا کیمرا شو تقریبا. دا کیمرا به تاسو کار وکړئ په دې کیمرا به داسې لږه ګوته ونیسئ. په دې کیمرا باندې تاسو لږه ګوته ونیسئ کوم ایپس چې دغه کوئ نو هغه باندې به داسې ګوته ونیسئ. که دوه ډبل لیږئ نو په څومره ایپسونه لیږئ نو ټول هم لیږلی شئ په یو کلیک سره. نو زه دا یو ایپس صرف لیږم چې تاسو ته صرف طریقه زده شي. بیا تاسو کار وکړئ چې بره په ریسرچ کې دغه شي دا نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ما چې ورته تیر نشان وکړو تاسو په دې سیو باندې کلیک واخلئ نو دا به تاسو سره سیو شي. په دې باندې چې تاسو کلیک واغسته نو بیا به کار وکړئ په سیو باندې به کلیک واخلئ. په سیو چې تاسو کلیک واغسته تاسو به لږ لوډینګ کوي، تاسو ورته لږ ویټ وکړئ. د هغې نه پس دا اپلیکیشن چې دی دا تاسو سره سیو شو. بیا تاسو د دې اپلیکیشن نه واپس بیک لاړ شئ. بیا به تاسو کار وکړئ چې خپل فایل منیجر ته به لاړ شئ. کوم دا خو هر چا سره په موبایل کې موجود دی. په هر موبایل کې دې ته چې تاسو راغلی نو تاسو به داسې کار وکړئ چې انټرنل سټوریج نه هم ډایرکټ راغلی شي او په دې ځینو کې ما ته دا راواغسته. خو زه انټرنل سټوریج نه راغلم څنګه په دې به تاسو کلیک واخلئ. بره په ریسرچ کې به تاسو داسې ولیکئ هغه فولډر نوم کوم اپلیکیشن چې دی د هغه نوم به ولیکئ. دا دی ما سره راواغسته. په دې باندې ما کلیک واغسته دا هغه کیمرا راغلې ده چې زه بل ملګري ته لیږم. دا ما سره نور ایپسونه چې دي وختي ما را ډاونلوډ کړي. تاسو بیا سمپلي په دغې باندې کلیک واخلئ داسې دا زه اوس لیږم بل ملګري ته. بیا تاسو داسې وکړئ لاندې پر شیر باندې به کلیک واخلئ. پر شیر چې تاسو کلیک واغسته تاسو په وټساپ کې چا ته هم لیږئ نو تاسو به بیا داسې کار وکړئ چې هغه کس
دا واتساپ ته زه اوس لګم دې کس ته په دغه واتساپ باندې به تاسو کلیک واخلئ. واتساپ ته تاسو کلیک واخست اوس کوم یو ملګري ته تاسو دا ایپس لګئ نو تاسو به داسې کار وکړئ چې هغه کس باندې به داسې هغه کس به کوم ملګري ته تاسو لګئ نو لګلی شئ په دې طریقې سره هغه کس به سلیکټ کړئ او بیا به تاسو کار وکړئ دا کوم لاندې آخري اپشن چې په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. په دې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو چې لږ لوډینګ کوئ نو دا دغه یو کس ته ما دا اپلیکیشن ولګوله کیمرا چې کوم د خپل کمپنۍ نه چې کوم ایپس راغلی نو دا به اوس هغه ته لاړ شي او هغه به اسانه ډاونلوډ کړی شي. که هغه سره ام بي هم نه نو هېڅ پروا نه کوي هغه به ښه په اسانه طریقې سره دا را ډاونلوډ کړي. نو دا اپلیکیشن چې دی دا روان دی دې ته به تاسو لږ صبر وکړئ چې دا دې کې کوم دا پوره شي دا به هغه ته ورسند شي او هغه بیا ښه په اسانه طریقې سره را ډاونلوډ کولی شي. دا کوم اپلیکیشن چې دی دا ما چې خپل یو ملګري ته ولګو نو هغه بیا د دې واتساپ څخه څنګه انسټالوي نو هغه به داسې کار وکړي چې سمپلي په دې باندې کلیک واخلي. په دې باندې چې کلیک واخلي نو دا ما سره الریډي انسټال دی که هغه سره نه انسټال نو هغه سره دغه اپشن چې دی دا برابر راشي په دغه انسټال باندې به کلیک واخلي نو هغه سره به بالکل فری دا ایپس را انسټال شي په موبایل کې. هغه بیا په خپل موبایل کې دغه ایپس چې استعمال شي هر قسم ایپس دي نو په دې طریقې سره تاسو خپل بل ملګري ته لګولی شئ که هغه غټې اپلوډ وکړئ ښه په اسانۍ سره ام بي هم دومره نه وي. که پبجي ګیم لګئ بل ملګري ته فری فایر لګئ د غټ اپلیکیشن چې هغه زیات ام بي وي نو تاسو په دې طریقې سره ښه په اسانه په لږ ام بي باندې لګولی شئ بل ملګري ته. زموږ نننۍ ویډیو د دې سیټینګ په باره کې که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ ویډیو لایک کړئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ او پښتون سکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا د غنټې نښان باندې هم کلیک کړئ فعال کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسي. د بلې ویډیو پورې درنه اجازه غواړم د الله په امان.